السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی د معجزه یوټیوب چینل ته. نن ورځ د اول کورس شپږم نمبر درس ریکارډ کوو. په دې شپږمه درسي ویډیو کې به تاسې د فوټوشاپ ډاکومنټ کریټ کول او په مناسبو فرمټونو کې سیو کول زده کړئ. راځئ چې پیل وکړو. کله چې تاسو فوټوشاپ خلاص کړئ نو تاسو سره د فوټوشاپ د خلاصون نه مخکې دغه انټرفیس ښکاري. تاسو کولی شئ له دې ځای څخه نیو ډاکومنټ کریټ کړئ او یا مثلا تاسو غواړئ چې یا مو کوم تصویر نه وي خلاص کړی یا مثلا کوم ریسنټ فایل نه وي هغه له تاسو دې ځای څخه خلاصولی شئ. یا مثلا دلته اوپن ته راځئ، له دې ځای څخه کوم تصویر غواړئ راواخلئ او یا مثلا غواړئ دلته راشئ له دې ځای څخه نیو ډاکومنټ کریټ کړئ یا له دې ځای څخه. خو موږ به دلته راشو که تاسو دا وګورئ دغه نیو ډاکومنټ وینډو تاسو ته ښکاري. په دې کې تاسو سره چې کوم ریسنټ دي هغه ریسنټ فایلونه دلته تاسو ته چې مخکې تاسو خلاص کړي دي هغه دلته ښکاري. مثلا تاسو کوم پریسیټ سیو کړی وي هغه دلته ښکاري، خو لا موږ دلته کوم کسټم پریسیټ نه دی سیو کړی. نو دلته راشئ، تاسو دلته مختلف قسم فرمټس وینئ د تصویر جوړولو دپاره یا کلبونه دي. تاسو چې کله په فوټوشاپ کې کار کوئ باید مناسب سایز درته معلوم وي. مثلا تاسو دغه سایز وګورئ، دا د یو تصویر 3 په 2 انچه د یو تصویر دپاره دی. همداشان دا نور مشهور سایزونه دي چې تاسو د مختلفو اپلیکیشنو دپاره یا ډیوایسونو دپاره استعمالولی شئ. همداشان دلته تاسو سره د پرنټ فرمټ هم شته، لکه تاسو دغه سایز وګورئ، دا اکثره دا E4 سایز دی او دا E6 دی، 5 دی، 3 دی. مختلف قسم سایزونه تاسو سره دلته تیار جوړ پریسیټ میلویږي کوم چې د اډوبي لخوا کریټ شوي دي. داشان تاسو که چیرته د آرت او السټریشن دپاره کار کوئ نو هغې دپاره بیا جدا غټ سایزونه دلته تاسو ته ښکاري. دا پوسټ کارډ دپاره، بینرونو یا پوسټرو دپاره تاسو سره دغه سایزونه دي. همداشان تاسو سره د ویب ریلیټډ چې کوم سایزونه دي او دلته د ریزولوشن په حساب د 72 پر پکسل ریزولوشن لري. نو دا بیا د ویب دپاره دی چې هغه کم سایزه دی. او همدارنګه دلته د موبایل دپاره مختلف قسم ډیوایسونه دي چې تاسو د مختلفو موبایلونو دپاره په دې کې بینرونه او یا ډیزاینونه جوړولی شئ. همداشان په اخر کې د فلم او ویډیو جوړولو دپاره که ټایټل جوړوئ یا کوم بینرز جوړوئ د هغې په سایز باندې جوړوئ. تاسو دا وینئ د 1920 پر 1080 باندې پر پکسل چې 72 پر پکسل کوالټي یا ریزولوشن لري هغه هم تاسو وینئ. همدارنګه تاسو دغه ایچ ډي سایز ګورئ. نو په دې سایز باندې تاسو کولی شئ چې د فلم په سایز یا د کوم لکه تاسو په اډوبي پریمیر کې یو سیکوینس جوړه کړې ده هغه په دې سایز کې ده، تاسو د هغې دپاره یو ډیزاین تیاروئ نو په دې سایز کې تاسو تیارولی شئ. نو همدارنګه که چیرته موږ دلته راشو، دلته تاسو سره په شروع کې د پریسیټ ډیټایل یا نیم ورکولی شئ چې تاسو کم نوم تاسو ورکوئ دا ستاسو خوښه ده هغه ورکئ. همدارنګه تاسو دلته سایز چې کوم سایز تاسو ورکوئ، اوس موږ دغه د فلم ویډیو سایز انتخاب کړی دی او دا که تاسو پر پکسل، پر انچز، په سنتیمتر، میلیمتر، عموما موږ چې ویډیو کې کار کوو نو پر پکسل باندې کار کوو. یا مثلا موږ د پرنټ دپاره کار کوو هغه بیا موږ هغې دپاره انچز استعمالوو، سنتیمتر استعمالوو. او دغه دوه فرمټونه په عربي نړۍ کې سنتیمتر زیات یوز کیږي او په انچز چې کم دي دا بیا په غربي اروپا کې استعمالیږي. نو تاسو چې کوم فرمټ باندې بلدتیا لرئ همغه د سایز دپاره استعمالولی شئ. نو که چیرته موږ مثلا د E4 سایز کې کار کوو، دا ګوره دا په میلیمتر یا سنتیمتر
یا پر پکسل تاسو غواړئ نو هغه تاسو استعمالولی شئ. فار اگزامپل مونږ فوټو انتخاب کو، مثلا مونږ غواړو یو تصویر 14 پر 12 باندې ډیزاینوو، نو که چیرته مونږ دلته پکسل ته راشو نو د پکسل په حساب دومره کیږي. نو که چیرته دلته لاندې راشي د هایټ دی او دا ویت دی، نو دا پلنوالی دی او دا اوچتوالی دی. نو که دلته راشي د اورینټیشن ته راشي نو دا تاسو کلیک کوئ نو دا بره او لاندې دا ویلیو چینج کیږي او دا لینډسکیپ ته اوړي. نو دا تاسو استعمالولی شئ. آرت بورډ په دې باره کې به انشاءالله بیا په راتلونکو ایډوانس کلاسونو کې خبرې وکړو. د آرت بورډ په دې کې په دې سی سی کریټیو کلاوډ ورژن کې نوی راغلی دی، دا به ان چیک مارکو. همداشان دلته د پیکسل پر انچ یا پیکسل پر سانتي متر دا چې تاسو کم یو انتخابوئ کومه مسله نه کوي. د ریزولوشن باره کې به دومره ووایم چې مثلا دا یو سکویر پر انچ یو سکویر دی، هغې دپاره دغه ریزولوشن انتخابیږي. فار اگزامپل د 300 ریزولوشن پرنټ دپاره چې سایز وړوکی وي پرنټ دپاره نو بیا 300 ریزولوشن کافي دی، یا مثلا دینه کم کافي دی چې کله سایز ډیر غټ وي بیا که کم ریزولوشن ورکړی شي بده نه ده خو چې کلرونه خراب نشي. همدارنګه که چیرته مونږ په هغه کې کار کوو، په ویب کې مونږ کار کوو نو ویب دپاره بیا مونږ سره دغه 2 ریزولوشن کافي دی. و چې دا ده چې هلته ویب کې خو سایز به یې ډېر وانخیستلی شي ځکه دا چې څومره ته ریزولوشن زیات ورکوي همدومره سایز تانه سیو کولو کې غواړي او بیا فایل درندیږي او ځکه چې هلته ستا سره په ویب کې د سایز مسله ډیره وي نو هغې دپاره مونږ که 2 یا 100 یعنی 100 ریزولوشن واخلو نو بده به نه وي، خو عموما 2 مناسب دي. او دا شان لاندې راشو دلته مونږ سره کلر موډ دی، تاسو ار جی بي کلر استعمالوئ. ویب دپاره عموما ار جی بي کلر استعمالیږي او په دې ار جی بي چې دی دا ریډ ګرین بلو کلر دی. په دې باره کې به انشاءالله راتلونکو کلاسونو کې خبرې کوو چې ار جی بي او سی ایم وائی کې یعنی د پرنټ دپاره چې کوم کلرونه استعمالیږي هغې کې بیا سی ایم وائی کې سیان میجینټا یلو بلاک کلر په دې باره کې بیا انشاءالله وروسته خبرې کوو. نو تاسو چې کله د ویب دپاره کار کوئ یا ډیجیټل هغه دپاره کار کوئ نو بیا د ار جی بي استعمالوئ او که چیرته پرنټ دپاره کار کوئ نو بیا سی ایم وائی کې استعمالوئ. ار جی بي الریډي د ویډیو ګرافکس یا انټرنیټ باندې چې څه اپلوډ کیږي هغې دپاره ار جی بي ښه فرمټ دی او په ویډیو کې هم دا فرمټ یوز کیږي. دا شان تاسو سره دلته د بیټ حساب دی 16 بیټ 32 بیټ نو دا د کلرونو د دقت یا د کلرونو په ښه کیفیت باندې اغیزه لري، تاثیر لري. نو په دې باره کې بیا انشاءالله یو د ریزولوشن باره کې چې کوم کلاس راځي هغې کې تفصیلي خبرې وکړو. نو عموما مونږ چې په ویب او هغه باندې کار کوو نو دا 8 بیټ استعمالوو، 16 بیټ نه استعمالوو. یو خو فایل هیوي کیږي ډیر هیوي کیږي او بل دا چې او زمونږ دپاره ضرورت هم د 8 بیټ دی، دومره هیوي فایل ته زمونږ ضرورت نشته. په دې باره کې بیا تفصیلي درس اخلو انشاءالله په بله ویډیو کې. دا شان د بیکګراوند کلر دی، تاسو چې کوم کلر انتخابوئ بلاک کلر انتخابوئ. کله چې تاسو فایل کریټ کوئ نو بیکګراوند کې باید کم کلر وي. بیکګراوند کې مثلا تاسو د خپلې خوښې رنګ انتخابوئ. مثلا دلته مونږ ورکو 120 ګری کلر مثلا مونږ انتخابوو 120 او 120 دا نارمل ګری کلر دی، دا مونږ انتخاب کړ او نو دا به اوکې کو. نو تاسو له دې ځای څخه چې کم کلر انتخابوئ هغه انتخابولی شئ. بل دی ایډوانس آپشن مونږ سره راغی. دیز کې تاسو سره مختلف قسم کلر پریسیټس دي چې تاسو سره به د کلر په کم فرمټ کې وي. مونږ په دې کې مثلا اډوبي ار جی بي دا انتخاب کو بده به نه وي او نور د اسیپټ ریشیو چې کم ریټ دی پر پیکسل باندې دا سکویر پیکسل غواړئ څنګه چې تاسو ته مناسبه ښکاري بس دا الریډي صحیح دی. نو دا شان اوس مونږ دغه سایز چې دی دا به کریټ کو. دا وګوره مونږ سره نارمل یو ډاکومنټ کریټ شو.
بیکګراوند کلر چې تاسو ته ما خبره کوله ګوره تاسو سره مخکې به سپین کلر کې راتلو دا مونږ ګری کلر واخیستو نو دا ګوره تاسو سره یو ډاکومنټ کریټ شو که چیرته دلته مونږ ایمیج ته راشو ایمیج سایز ته نو دیز نه تاسو ته دلته د تاسو ته د سایز ښیي چې ستاسو ایمیج سایز چې دی دا به دومره ام بي سایز به وي او د دې ډایمنشن د دې هایټ ویت چې دی د دې هایټ ویت چې دی هغه دومره پر پیکسل او دومره پر پیکسل دی او اوریجنل سایز دی او دلته که تاسو بیا سنتیمیټر کې ګورئ یا پرسنټ باندې ګورئ یا په انچ ګورئ نو دې لارې تاسو کتلی شئ دیز نه ریزولوشن کموئ زیاتوی شئ نو دا تاسو سره د دې ځای څخه دوباره دلته سیټینګ کولی شئ او یا مثلا له دې ځای څخه تاسو غواړئ یو بل فرمټ یا بل ډاکومنټ راخلاص کړئ او دلته مثلا مونږ دغه ډاکومنټ خلاص کړو په دې کې اوس مونږ په دې خبره کوو چې څنګه به مونږ دغه ډاکومنټ یا یو فایل سیو کوو نو زمونږ د کلاس دویمه برخه د فایل سیو کولو ده چې په دې باره کې به تفصیلي بحث کوو دلته چې کله تاسو راشئ مونږ سره درې قسمه لیرز دي یو مونږ سره عام بیکګراوند لیر دی او بل مونږ سره دغه اجسټمنټ لیر دی چې کوم دې ته د شاته بیکګراوند بلیک اینډ وایټ کړی دی او بل مونږ سره دلته ایلیمنټس دي چې مختلف قسم ایلیمنټس دي او په دې تصویر کې مونږ ځای په ځای کړي دي نو غواړو چې دغه ډاکومنټ سیو کړو د سیو کولو دپاره به مونږ دلته راشو سیو آز ته سیو آز چې دی که نه کله چې تاسو سره په دې کې اکاونټ ساین ان وي نو تاسو ته وایي چې مثلا تاسو غواړئ چې آنلاین په اډوبي کلاود کې دغه تصویر سیو کوي او یا دا ډاکومنټ سیو کوي نو مونږ الریډي لرو هم خو بیا هم مونږ به خپله په کمپیوټر کې سیو کړو نو را به شو خپل کمپیوټر ته سیو آن یور کمپیوټر به ووهو نو دلته به راشو ګوره دې غزي کې یو څو مهمې خبرې دي چې دا به بیا مونږ په سیو از کلاس کې هم په دې تفصیلي خبرې کوو خو فی الحال دپاره دومره به ووایو چې تاسو باید فایل چې دی په فوټوشاپ کې یعنی د فوټوشاپ په فرمټ کې چې تاسو کله فایل سیو کوئ لکه الریډي چې دغه پی ایچ ډي فایل سیو دی نو دلته ګوره پی ایچ ډي پی ډي ټي او پی ایچ ډي 8 دا درې واړه د فوټوشاپ فرمټونه دي چې په دې کې تاسو فایل باید سیو کوئ دا هغه فرمټ دی چې کله تاسو فایل سیو کوئ غواړئ چې دوباره په دې کې ایډیټ وکړئ هغه لایر چې کوم دی هغه مختلف قسم لیرز دی هغې کې تاسو دوباره چینجز کولی شئ یعنی دا تاسو سره ایډیټیبل فوټوشاپ فایل دی دا په بل شي کې نه خلاصیږي یوازې په فوټوشاپ کې خلاصیږي نو دا تاسو ته دې ته وایي پی ایچ ډي فوټوشاپ فایل کوم چې را اوریجنل فایل دی او په دې کې تاسو دوباره ایډیټ کولی شئ نو لکه یو ورځ تاسو کار وکئ غواړئ چې بیا په بل ساعت یا بله ورځ بیا پکې کار وکئ نو دې لپاره به تاسو دا په دې فرمټ کې سیو کوئ نور هم دلته بعضی اپشنز دي یو دا دی چې لیرز دا به آن چیک مارک نه کوئ وجه دا ده چې کله تاسو د آن چیک مارک کوئ په دې کې چې کوم لیرز دي دغه لیر به بیا تاسو سره نه ښکاري دا به یو لیر شي نو بیا په دې کې تاسو کار نشئ کولی وجه دا دا به د یو تصویر شکل واخلي یو لیر به شي نو تاسو ته پکار ده چې کله فایل سیو کوئ نو باید دغه آن چیک مارک نه کوي دا باید همداسې پرېږدئ همدارنګه دلته چې کله تاسو راشئ لاندې نور فرمټونه هم مهم دي چې تاسو باید پرې پوه شئ لکه مثلا جی پی جی فرمټ دی دا چې کله تاسو لیکئ ګوره دا تاسو سره یوازې د تصویر په شکل سیو کیږي که فکر وکئ دلته تاسو سره د هر څه آن چیک مارک دی وجه دا ده چې دا یوازې جی پی جي فایل دی په موبایل او په هر یو شي کې خلاصیږي نو دا تاسو سره فیسبوک ته یوټیوب ته هر یو شي ته تاسو دا اپلوډ کولی شئ نو دا عام جی پی جي فایل دی او بل له دې نه وروسته لاندې موږ سره یو بل فرمټ دی چې هغې ته پی ان جي فایل وایي پی ان جي فایل دې ته وایي چې تاسو مثلا د دې سره بیکګراوند نه وي دا ویداوټ بیکګراوند سیو کیږي فار ایگزامپل زه دلته راشم دا هایټ کوم دا ګوره ما سره د یوازې without background دی ګوره دلته څه background چې نشته نو زه داسې وکوم دلته سیو آس ته راځم پی ان جي فایل به زه سیو کړم
دا به دلته تاسو ته وایي چې د لارج فایل فارمټ کې څه کېږي. وجه دا ده چې PNG فایل باید ښه صفا وي، ځکه دا بیا په نورو بیکګراونډونو د پاسه کېښودلی کېږي. نو دا به اوکې کړو. نو که چېرته زه اوس دلته راشم اوپن یې کړم، نو ګوره دا اوس موږ سره بغیر د بیکګراونډ سیو شوی دی، شاته بیکګراونډ نه لري. نو دا فایل به زه دلته اوپن کړم، ګوره دا یوازې فایل دی. نو دا که زه اوس مثلا دلته راوړم دغې دریم فایل ته، دا ګوره دا موږ دیز کې کېښو. نو دا شان تاسو دلته چې راشئ دا هایډ لیر چې دی دا آن کړئ او دلته راشئ فایل ته سیو آس ته دوباره. او بل دا چې لاندې موږ سره یو بل فایل دی، هغې ته وایي ټیپ فایل. ټیپ فایل چې دی دا عموما دا د پرنټ دپاره یوز کېږي چې تاسو غواړئ دغه فایل بل چیرې ولیږئ. د فایل تاسو غواړئ د یو پرنټ دفتر ته ولیږئ یا پرنټ کمپنۍ ته دا ولیږئ، نو هغې دپاره به تاسو دغه ټیپ فایل استعمالوئ. مثلا تاسو یو غټ فینافلیکس یعنی یو غټ بیلبورډ دپاره یو ډیزاین تیار کړی دی، هغه ډېر په غټ فارمټ کې دی. نو چې تاسو لیږئ هغې سره مثلا فوټوشاپ نشته یا مثلا فوټوشاپ نه یوز کوي، ډایرکټ یو بل پروګرام ته هغه اپلوډ کوي، نو ټیپ فایل تاسو ور ولیږئ. دا لکه دې کې تاسو ملټي لیر هم لیږلی شئ او خو دا PHD فارمټ نه دی، ټیپ فایل دی. نو عموما د PHD فایل نه به د دې سایز غټ وي. وجه دا ده چې دې کوالټي ډېره مناسبه کوالټي ده، های کوالټي ده. د PNG GPG PDF نه د دې کوالټي ډېره های ده. که تاسو غواړئ چې لیر ورسره نه راشي، یوازې یو فایل شي، نو بیا دا آن چیک مارک کئ. او که غواړئ چې په لیر فارمټ کې سیو شي چې لیر هم پکې پرته وي لکه جدا جدا، نو بیا تاسو دا لیر چې دی دا چیک مارک کئ. اوس به زه دا ټیپ فایل کې سیو کړم. دلته چې تاسو راشئ ګوره عموما داسې ویل کېږي چې مثلا دا په GPG فارمټ چې وي نو د کوالټي خرابوي بلکې نه خرابوي. خو بیا هم موږ به لاندې دغه یو انتخاب کو او دلته چې دی دغه پر پیکسل RGB دا د کلر موډ دپاره دی او همدارنګه LZW فایل کې موږ سیو کوو. دا آلریډي کمپریس کېږي. دا فایل چې دی په دې کې دا ایمیج کمپریشن دی، دې کې دا فایل چې دی دا سیو کېږي کمپریس شي، نو ښه کوالټۍ کې په ښه معیار کې دا سیو کېږي. او همدارنګه دا به همداسې پرېږدو او دا به اوکې کړو. اوس به راشو ګوره دوباره دغه فایل زه له دې ځای څخه دا به زه کلوز کړم. زه دا بل فایل اوپن کوم، دا ټیپ فایل. دا ګوره موږ سره هماغه لیر هم راغلل، ایمیج راغله. ګوره دا موږ سره ټیپ فایل دی، PHD نه دی. نو تاسو فایل چې دی په دې کې سیو کولی شئ او د ټیپ فایل څخه GPG PNG ټولو فارمټونو څخه استفاده کولی شئ. دا و د نن ورځې 6 نمبر درس او د بل درس دپاره مو په الله سپارم. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که څه پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو په لاندې کمنټ کې زموږ سره شریکه کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله